اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. سورة اربع حصص لرا مشتمل گرزولیوم. حصہ ثالثہ لگیدلی وا پا جہاد فی سبیل اللہ بان مشتمل وا باربعت ابواب. دی موضع پوری دو بابونا د دریم حصے خلاص شویو. د دې موضوعنا د آیت نمبر 242 پورې چې علم ترى الى الذين خرجوا دا باب ثالث د درېمې حصے د سورې بقره. دا باب مشتمل دی ب18 امور پاتلس امور باندې او دا اتلس واړه امور چې دي تعلق لري تر تدبیر المنزله کو. جهاد کې لابد د جهاد په مال نه ابتدای شروع کیږي په مسائلو ده او مصارف اجمالا چې ورکی تعین د اهل المنزل شامل. دویم پکی تقدیر د خیر و شر من الله تعالی. د مجاهد چې دا عقیده کمزوری وي کلم جهاد نشي کولی. دریم پکی طریقه د احترام د اوقات مقدسه و یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه. څلورم مسله د شرابو چې نچوړ د هغې دا دی چې ارتکاب د ضرر کبیره د منفعت قلیل لپاره جایز نه دی او ارتکاب د هغه منفعت چې کثیر وي د هغې لپاره ارتکاب د شر قلیل دا جایز دی. پنځم اصلاح الیتاما. په جهاد کې شهیدان مخې ته راځي د هغې بچي پاتې کېږي د هغې د اسلام مسله. شپږم منع ده د نکاح د اهل الشرک نه. لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. دغه چې کافرانو ملکونه ونیولی شي کله کله د یو امرأې د حب د وجې نه انسان شریعت پیمال نه کي د مشرکی سره چرته نکاح ونه. هر کله چې د مشرکاتو د نکاح نه ممانعت راغی نو د بیبیانو مسائل شروع شو. مسله د حیض به پکې راشي. یسألونک عن المحیض. او دارنګې مسله د طریق د اتیان النساء چې راتګ به نساء ته په کومه طریقه باندې هغه به هم ورکې راشي. دارنګې مسله د تعظیم د اسم الله. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. دارنګې مسله د ایلاء والذین یؤلون من نسائهم. دارنګې مسله د عدت د مطلقاتو. مسائل د رضاع والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. مسألة د عدت د متوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. مسألة د خطبه في حال العدت چې خطبه بنکي جرګه ور باندې چې عدت ختم شوی نه وي. مسألة د طلاق قبل الدخول. محافظت على الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
احسان د متوفا عنها زوجها سرا، احسان د عام مطلقات سرا، دا ټول مسائل متعلقه زنانو سرا بیانېږي چې نچوړ د دوی رد پر رسومات الجاهلیت باندې. نو دا دریم باب د دریم حصے د سورہ بقرہ. سبب نزول د دې آیه کریمه سوال د عمرو بن جمح رضی الله تعالی عنہ چې کان شیخا زمال نډیر مال خاوندو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کا د عما ينفق وعلى من ينفق سشے خیرات کی پچائے خیرات. نو سوال مشتمل په جزئین باندې چې عما ينفق وعلى من ينفق. نو دواړه جوابونه راځي. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. رسو داغي جواب راځي زائد د حاجت نه خیرات وایي. او دلتا علاما ينفق جواب راځي چې پچا باندې انفاق وکي فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین. فرائض عبد الله بن مسعود رضی الله عنه باندې چې مراد دلته د انفاق ناغوي فرضی انفاق او زکات دی. فرمایي دا حکم منسوخ شوی دی. ورکړه د زکات للوالدین مور او پلار لرا جایز نه ده. اصل فرع ته نشي ورکول، فرع اصل ته نشي ورکول. او پرای د حسن بصری رحمت الله علیه باندې دلته مراد د انفاق نه زکات نه دی، نفلی صدقات دی. نو فمحکم منسوخ نشو، حکم باقی پاتش. یسألونک ماذا ينفقون. تپوس کئستانا یا رسول اللہ صحابہ کرام خاص کر عمرو بن جمح رضی اللہ تعالی عنہ ماذا ينفقون. ذا بعد ما موصول راضی بیا تاسو جامع کی ویلی چې یا د مجموعانا تعبیر کیږي په الذی سلام یا ما عبارت د استفهامی دی، عبارت د ایوشینا او ذا پمانا د الذی سرا. یسألونک ایو شیء الذی ينفقون. سشی دی هغه چې دوی انفاق کوي. نو دا ينفقون دا صله د دې زاده چې موصوله ده په معنا د الذی باندې. دا ټول موصول ما صله مجموعه چې را واخلې محل د نسب کې مفعول دی. یسألونک د پارا مفعول ثانی. قل جواب شد دې سوال ورته فرمایا یا رسول الله ما انفقتم من خیر فللوالدین. دا ما موصول دی. انفقتم انفقتموه عائد مقدر. دا من خیر په اعتبار د متعلق سره دا عائد مقدرنا حال. ورته ویا الذي انفقتموه من خیر. هغه چې تاسو خیرات او خرچ کوئ په حال کون داري کې چې من خیر د سمال. خیر په متعدد معنی باندې مستعمل دی کلام شریف کې و معنی د خیر چې داغه د مال. انی احببت حب الخير. التيو تفسیر دا د احببت حب المال. باقی نور معنی د خیر شته دي خدل ته په معنا د مال سره. یا بل مود کتب علیکم الوصیه ان ترک خیرا. خیرا معنا مال. الذي انفقتموه من خير فللوالدين.
نو چې هر کله دا ما انفقتم کې ما موصول بفعل شه متضمن لمعنى الشرط نو فللوالدین دا جزاء صد مصد خبر شو فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل چې سمال خرچه کوي نو دوی ته ورکړي که مراد تینا زکاة واخل حکم باقی نه دی په حق د والدینو کې هغې ته نشي ورکولی په اقربینو کې بعضې اقربت مستثنا رایه د عبدالله بن مسعود صاحب د نسخ شوه او که مراد تی نفلی صدقه خلی حکم باقی دی دا رایه د حسن بصری رحمت الله علیه وما تفعلوا من خيرنا فإن الله به عليم او هغه چې تاسو کوئ د څه خیر نه چې انفاق دی وغیرہ پس یقینا باری تعالی باغی باندې علیم دی فیجازیکم نو ما تفعلوا من خیر کم ما موصول دی دا تفعلوه عائد مقدر دی دا من خیر په اعتبار د متعلق دا عائد مقدرن حال دی دا موصول ما صله دا موصول بفعل مبتدا شو کله چې مبتدا موصول بفعل متضمن لمعنى الشرط وي يصح دخول الفاء في الخبر نفا په داخل شو فإن الله به عليم جزاء صد مصد خبر امر اول لدی بابو شو چې هغه بیان د مصارف شو امر ثانی مجاهد ته پکار دی چې اول شرط مجاهد چې سخا شو انفاق دویم شرط د جهاد د پاره دا چې تقدیر د خیر او شر من الله وګڼي کدا عقیده کمزوري وا چې مجاهدینو ته معمولی ضربه رسیږي بس د غریب به په سوچونو اخته او کدا عقیده محکمه وا چې دا تقدیر د خیر او شر من الله اس مسله نشي نو کتب علیکم القتال کې مونږ عقیده جوړی چې خیر او شر من الله دی تقدیر دار پرتشه پتا سبحان القتال اوس دا علیکم خطاب طول متوش دلیل فرضیت عینی شا چې جهاد په ټولو فرض عین دی او په کل ایامو کې فرض عین دی نو کدی تو قتل شی بیا دا حکم د فرض عینیت په تمام زندګۍ کې په ټولو مؤمنانو منسوخ شوی فآیت د سورۃ توبه باندې ما کان للمؤمنین لینفروا کافه نه دی جایز مؤمنانو ته چې ټول جهاد ته لاړ شي لولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين نو فرض عینیت په تمام ایامو کې دی آیت نه ثابتې ده او منسوخ هغه آیت دلیل د فرض کفایي دی بعض ایام مستثنا پاتې دي چې هغه کله تسلط د کفارو پر راشي په هغه اوقاتو کې به فرض عین به اعاده کیږي فرض عین کیږي اصلا ابتدا د اسلام کې جهاد فرض عین شوی و په ابتدا کې چې فرضیت راغې فرض عین دما کان للمؤمنین لینفروا کافه سره عینیت ختم شکفای پاتې شو البته چې کمزې کې تسلط د کفارو راشي افغانستان عراق وغیرہ واپس فرض عین پاتې کیږي هغه فقهاو استثناء کړی کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم ادا مکروه د استاسو تبعا دوجن مشقت د دین آسان تکرو شین اخایگی قریب تاسو بدگن یوشی لرا حال دا دغه شی خیر لکم غوری استاسو رفا نو تاسو به جهاد کی طبعا مکروه گن خو عند الله بدا خیر وی او کرهن او کرهن یو معنا لري لك فقر او فقر ضعف او ضعف دف او دف شهر او شهر طول په یو معنی معنا نو هو خیر لكم دا حال جمله
دان تکرهو شیئن د دې شی نه حال صحیح کیږي او د تکرهو د فاعل نه هم حال صحیح کیږي هغه ټول بیا خبر د عصا د پاره کیږي چې دا فعال مقاربت نه ده کاد او عصا او خبر دا غي مضارع وی یا باءن یا بیان او وهو کرہ لکم جملهم حال له د کتب علیکم القتال کې د قتال نه چې نائب فاعل د کتب دی وعسان تحبوا شيئا وهو شر لكم قریبا دا خای کی تاسو محبوب غنی یو شی لرا حال دا هغه شی شر لكم والله يعلم ما هو خير لكم علم لري باری تعالی په هغه څه چې تاسو ورکه خیر وانتم لا تعلمون ذلك امر ثالث احترام د اوقات مقدسو امکنو مقدسو مجاهد چې جهاد کوي نو د وخت مقدس خیال بساتي او د مکان مقدس خیال بساتي د مساجدو بے عزتی بنا کوي جمعتون بناو رانوي نه به جمعات زیاده فساد او د شر ګرځي څوک چې جمعتونو کې دماغي کوي دا مجاهدین او طلبه نه دي بلکې د طالبانو بدنامون کې انسانان دي په څو شکل باندې د امارت په خلاف کارکردګي روانه ده یو دغه بيدینه خلک دي چې کم په مساجدو کې که افغانستان په مسجد کې اخلاصي کړه پاکستان په مسجد کې اخلاصي امارت چاته د اجازه نه ورکړي چې تاسو د خالق د عبادتګاه بې عزتي وکړي لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد خدای تعالی دا بعض په بعضو نه دفع کولې د دې عبادتګاهونو بې عزتیانې بشوي کله یو غالب کوي کله بل غالب کوي د هر دین چې د عبادت مرکزونه دي دا غي بې عزتي روانه ده حتی کې د هندوانو مندر چې دیونیو مسجد به ته جوړه په بمبئی نالوزه دا يهوديانو کنيسي او بيعي او صلوات دا غي د عبادت مراکز بنورم د خدای په عبادت خسته کې د نړولو اجازه ته نشته نړول صرف او صرف د منافق د مسجد ضرار حکم دی دا غي نه سوا نور مساجد چې دی او په عبادت خسته ګرځي نو دلته مجاهد ته امر ثالث خای چې هغه د اوقات مقدسه او د امکنه مقدسه خیال بساتی یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی سبب نزول داو اولین سریه دا ابو عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ باندې او سو کوئی چې د عبد الله بن جحش په مشرۍ باندې و کسریه د عبد الله بن جحش دا په بطن نخل کې شوی و د طائف او د حرم شریف وسط یو ځای ته لګیلو د قافلې پس او کسریه د ابو عبیده بن حارث شي دا پر رابغ کې شوی و د رابغ ته مونږ لاړو تاریخ می چې مطالعه کړو اولین غزوه د عبیده بن حارث په دغه ځای شوی و نو دوی چې کله عبد الله بن جحش قول معروف دی لاړل بطن نخل تا ابن حضرمی دا ربیع الجمال الثانی په اخری ورځ باندې دی مړک مشرکانو دا فرقله چې د رجب اول ورځ دا څنګه مسلمانان دي چې د محرم د میاشتو احترام نه کوي پیغور ورکا ناغي کې د مؤمنانو تم شوبه پیدا شو چې دا به اوس مونږ ښه کار کړی بد به مو کړی مونږ ته به په دې اجري که مونږ به مؤاخذه کیږو د دې مؤمنانو تسلی دپاره آیت راغی یسألونک عن الشهر الحرام تپوس کوي ستانه عبدالله بن جحش او ملګري راغی عن الشهر الحرام قتال فیهم دا قتال دا شهر الحرام نا بدل اشتمال لے کلا مبدل منه په بدل مشتملی کلا بدل په مبدل منه مشتمل وی دلته مبدل منه په بدل اشتمال لري
یسألونک عن الشهر الحرام یعنی قتال عن قتال فیه دا قتال تپوس کی پدی میاشتو کی قلوا ایدی لر قتال فیه کبیر قتال پدی میاشتو کی کبیر داتا ستا عند اللہ 12 شهرا منها 4 حرم حالتا ما پیش کریو قول دا اکثر مفسرینو دا دے چی دا منسخ شوی دی دکا توبه رستو نازل دا و دا مخ کی نازل دا ولی سری سر لگی گی او اگا آخری نزول لے دیر لسم نمبر کے نازل دا یوصل دیر لس کے آغایت منسخ دے چی فقت المشرکین حیث وجدتموهم او یا پاغایت چی الشهر الحرام بالشهر الحرام آغا دا حدیبی دا بعد لگی چا دا آیتنا دا عمرت القضاء سر لگولی دی دا شهر الحرام بالشهر الحرام او یسألونک تپوس دا غزوی دا بدر نم مخکنے شو ناغدی لرناسخ شو زجاج رحمت اللہ علیہ دا نسخ قول نو کری اس دی موی خیال کئی مجاہدین چه بد ادا قتال اغینی کری دوی دینا کئی قل ورتوئن قتال فیه کبیر اے عظیم وزرن اس دی تاسو تسنگ پی غور در کئی دی کفر کردے دا مسجد حرام نے خلق بند کری دا سبیل اللہ نے خلق کردولی اخو دیر غٹ جرم دے دی کارنا وصدن عن سبیل اللہ تنوین پر صدن کے عوض دا مضافلین اے وصد الناس اے منع الناس او منع بندول خلق عن سبیل اللہ عن دین اللہ یا مراد دا سبیل اللہ ندلتا حج دے دارائد عبداللہ بن عباس سے عن الحج چدئی دا عمرت القضاء کے خلق بن کری وکفر به او کفر باللہ یا کفر به بالسبیل بسبیل اللہ بدین اللہ والمسجد الحرام عطف دے پسبیل واندے وصد عن سبیل اللہ وصد عن المسجد الحرام وكفر بالله وكفر بسبيل الله وإخراج أهله وإخراج دا أهل دا مسجد حرام منه دا مسجد حرامنا دا طول أكبر عند الله دا أكبر خبر دا طول دا پارش صد عن سبيل الله أكبر كفر بالله أكبر صد عن المسجد الحرام أكبر إخراج أهله منه أكبر اعظم وزرا عند اللہ دا اکبر اس میں تفضیل لیں مفضل علیہ سے شہدہ اکبر من القتال فیہ دا جنگ دا غٹ گناہ دا والفتنة اکبر من القتل فتنہ چی شرک دیں آغا اکبر دا قتلنا ندوی سنگا پا غٹ گناہ کے اختجی اتاسو تدا اوقات مقدسو دے احترام و عدم احترام کو وجہ پہ غور در کئی فتنہ قرآن کریم کے دیر و معنی و بانی مستعمل دا یو معنی دا شرک دا لکہ دا موضع دے والفتنة والشرک اکبر من القتل یا قاتل الذین کفروا حتی لا تکون فتنہ لا توجد الشرک او دویم معنا د فتنه د عذاب په معنا باندې مستعمل دی جعل فتنه الناس كعذاب الله فتنه نه مراد عذاب د خلق دریم فتنه په معنا د بلایا و باندې مصیبتونه احب الناس ان يتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون دوی بناز مہلے کی گی پا بلایاو باندے سلورم معنی دو فتنی کلام شریف کی الحرق بالنار
سوزول پر اور باندې. ان الذين فتنوا المؤمنين حرقوا المؤمنين. پنځم معنا د فتنې قتل. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان يقتلكم. شپږم معنا د فتنې کلام شریف کې په معنا د سود او د منع راځي. واحذرهم ان يفتنوك عن بعد ما انزل الله. ان يفتنوك معنا ان يصدوك. جواب دی. وما معنى ضلالت. من يريد الله فتنته ضلالته. اتم معنى فتنه عذر دے عذر. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ما كنا مشركين. نو لم تكن فتنتهم معنى عذرهم. نهم معنى فتنه جنون. بأيكم المفتون اے بأيكم الجنون. نو فتنی و معنی کلام شریف کی پا معنی دا شرک مستعمل دا ادا دے. والشرک اکبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم. ہمیش دا کفارا یقاتلونکم چی جنگون بکی تاثر مومنانو ترہاغی قتال بکی حتی یردو چی دی واپس کی تاسیان دینکم الالکفر ان استطاعون کوسیوشی نیقاتلونکم جزا ان استطاعو مقدرش. ومن یرتد منکم عن دینه فیمت وهو کافر. او سوک چی مرتد شمن دینکم منکم عن دینه پس مرش پدا سے حال کی ہوا کافر. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ فلا اعتداد بها ولا ثواب بعملها. آخرت کے ثواب نشتا دی دنیا کی د مرتد زڑی کلمے د پارات سے د دم او د ذات او د مان ساتن نشی کولے. فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. من یرتد منکم عن دینه فیمت کے دامن منی شرطی دی. نو یرتد منکم عن دینه بشرط شی فیمت دا بے جزاش. او ضمیر د یمت چی فاعل ذوالحال بشی وهو کافر دا بتنا حال شی. اولئک حبطت دا فاب سبب یشی فسبب دا دی کفر باندی دغا خلق حبطت اعمالهم. اعمال مفاعل دا حبطت شی خبر دا اولئکا باقی آسان. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. نزول دا دی ای کریمان ام پا حق دا مسلمینو کیوش چہر کلا اغیدہ سیوی چی دیتونو نا پتو لگی دا چی منکم ابن حضرمی و جلد زمان بس مواخذہ نوی و آیا چی عجر بوی که نبوی. آیت راغ مومنانو تسلی دا پارا چی تاسو جہاد کردی عجر بوی. ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. ندلتا جاهدوا عطب پا هاجروا سلد الذین شوا عطب پا الذین آمنوا باندے دا مجموعہ طول اسم دا ان جوڑی. اولئک مبتدا یرجون رحمت اللہ دا خبر دا طول جملہ خبر دا پار دا ان نشو. واللہ غفور رحیم. امر رابع جہاد چکلا دا مکافرانو ملکونو ونیولے شي ضرور بالضرور دا مسلمانانو تعلق دا شراب سر جوڑی. شراب بنیسی غبو طلب ماتینو دا شیطان دا طبیع دا شراب دا یو گوٹ شوق ورچے. صحابہ کرامو چکلا فارسونیو نو صحابو خوندس کلی خو دا تابعینو لوی لوی خلق چه لوی لوی قمندانان دا جهادو دا فارس دا نیون بعد پا شرابو باندرال
ځکه چې په امارت اسلامي کې شراب څه شی کوي چې دی اوس کی او چې کله د کافرو ملک نه وي ونیولی شي ناغل ته داسې زونه بیا ډېر راځي چېرته به یې ګیری ماتې به یې نو شیطان دته بیا د دې شوق ورچوي چې دا اوس کا دا څنګه خوند لري نو مسله د شرابو راله دا هم د جهاد د باب سره لګي د شرابو متعلق ابتداءً دا حلال دا چې شراب حلالو ثبوت د کلام شریف نه او کدا شرع ما سبق نه او مسله اختلافي ده چا ویلي دي چې د قران کریم نه حلت ثابتو د دې کریمانا چې ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا او د میوجاتو د کجورونه او د انګورونه تاسو جوړوي دا غینا سکرن مسکرن شراب چې نشه ورکوي سړی ته دا په شکل د نعمت باندې یاد دینه پته لګي چې دا جایز دویم قول دا دی چې جواز او حلت ده دی بالشرائع الاول مخکینی شریعتونو کې روا او زمونږ دین کې منع نه راغلي اور کارونه چې زمونږ دین کې به منع نه راغلي هغه امور جایز او شراب جایز اول آیت چې نازل شو په حق د شرابو کې هغه دا آیت قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس نو چا چې سوچو کې چې منفعت هم شته دی او ګنام پکې دا خو اسمهما اکبر من نفعهما نو پرې خدل بیا عمر فاروق سے بدعا کولا الہ شراب متعلق مونږ ته بیان شافی راولېګا آیت به امراغه والذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا وای شو چې دا خو سړی د عبادت نه وباسي سنور خلقم ته واوختل درې مرتبه کې بیا تصریحي امر راغی انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه التبع حرمت قطعی شا بیانو نبی علیہ السلام د دې امر د نفاذ د پارا داسې جدي امر وکا چې شین منګه چرته پرېنګ دای ماته کوي کدو کې وای شراب جوړول وې دي کې عام او با چولم مناش مزفت نقیر مقیر او حنتم دبا نو دبا هغه کدو به تشک هغه مسرع مسکرو زر باغی کې دا شراب نشه ته جوړیدل نو دا کدو کې د دلیلو استعمال منع د شین منګي استعمال منع مقیر چې مزفت متلب الزف هغه منع کړ دا څلور قسم لوخي چې دې کې به شراب زر نشه ته جوړیدل بیا پرستو وختونو کې چې کله خا د دې را حرمت د خلکو زړونو کې راسخ شو نبی اسلام فرمایل سکار دې مال را او لو خود خلکو لرا استعمال اجازه ورته ورکویا دا نبی اسلام وکلا د رسوخ د پاره چې د خلکو زړونو کې مسله دن نشي یو عجیب ابا یو دل چې کله دا خروغه حرام شو د خیبر غزاوه نو دلتا رسول الله مبارک امرو کا کټوي واړوي او د دې ګونه مات کړي د دې لپاره چې خلکو دل کې راسخ شي ابتدا کې چې مسله د ایمان خلکو ایمانونه راوړل نبی علیہ السلام د قبر د تلون خلق منع کړل چې کله مسله رسوخ ته ورسېدا اعلان وکنتم نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره به اجازه ورته ابتدا کې صد باب د پاره او د رسوخ د ایمان د پاره د زیارت او د قبر تلون هم خلق منع کړل په انتها کې وې امام نه کړی وې خو زئی دا تاسو آخرت در یادای یسلونک عن الخمر والمیسر خمر عند ابي حنيفه اسم لماء العنب خاصه
باقی ائمه چې کوم دي خمر عام غني، خمر دا کجورونه موایي، دا شعیرونه موایي، دا غنمونه موایي. دلتم اهل حدیث سے امام صاحب باندې بے ځای تعنی لګئی. امام صاحب دا نه دی ویلي چې د کجورو نه جوړ شي او مسکر وي ګینه حرام نه دی، دی نه دی ویلي. خو یو حرمت قطعی دی، یو حرمت ثابت بالنص په حدیث سره دی، دا فرق لري. کم شی چې حرمت قطعی لري دا هغه د حلت په صورت کې کفر لازمیږي، کم شی چې دا هغه حرمت د حدیث نه ثابت وي دا هغه د انکار په صورت کې کفر نه لازمیږي، درجه د کراهت تحریمی وي. بل د خمر متعلق سلویق دوری راغلی، عمر فاروق سے باتیاو تو رسولی او حد قطعی دی، په حرمت قطعی باندې حد لازمیږي. یو شی چې ثابت بلا حادث شي ځوان وي نو په صورت د نشي کې چې نشي ورکولا نو بیا صحیح ده چې حرام دی. خدا خبره چې حد به ورکې کنه نو امام صاحب د حد منکر دی چې یوازې په ماء العنب په دې کې حد شته، په نور کې نشته دی. که نور کې حدود ورکوي بادشاہ و امارت نشي والا چرسی ته وغیره ته ناغه حدود نه دي، سیاستونه دي، سیاستونه ورکولی چې خو حد نه دی. او دا چې خمر لأنها تخامر العقل اے تخالط العقل، یا خمر ذکر چې تخمر العقل اے تستر العقل، د خمار نه دی ټکری ته ویلیش دا په عقل پرده راولي. یا تخمر العقل تغتی العقل، عقل پټي نو دی وجن ورته خمر ویلی شوی. باقی په لغت کې قیاسات نه کیږي چې ګینه بس هر شی چې عقل پټي نو هغه به خمر وي. لکه نور الانوار کې تاسو ویلي دي چې قاروره چې د شیشې بوتل ته ویل کیږي لأن الماء يتقرر فيها، او په کې قرار نس دی وی اسامي معلول بالعلت نوی قیاسات مکوا. سمه وای چې هر شی چې په کې قرار نشي ناغه ته به قاروره وایو، کنه به بستا خېټه تم د قارورینم کېدو لکه هغه کې مو به قرار نسی کنه. نو اسامي معلول بالعلت نوی او پاسامیو کې قیاسات نه کیږي. د امام صاحب خبره د فقه نه ډکره خو کسو کې په صحیح الفاظ باندې نقل کی، غلط نقل ولی کوي. حدیث کې ما او تمر تا او ما او شعیر تا خمر ویل شوی، امام صاحب وی خمر نه دی لکه هغه په صورت د نشی کې په حکم د خمر کې دی حرام دی. دا معنی د حدود مسله نه چیړل تا تپوس کې ستانه بارد خمرو کې والمیسر په وارد جواری کې. نو میسر قمار طویلی شي ځکه په یسر او په آسانۍ باندې پاغي کې پیسې ګټلی شي. او یا ماخذ دے د یسرتو ای ضربتو بالقداح، غشی می ویشتلا. نو دوی بم اکثرا په دغه طریقه باندې جواری کولا. قل فیهما اثم کبیر، ورته فرمایي د دواړو کې ګناه غټه ده او پدې کې منافع دي للناس، هر چې منفعت د شراب ده یو ور کې خوند ده بل پکې خوشحالي ده، او هر چې منفعت د میسر ده اصابت المال بلا قیدنا، ډېر پاسانه پیسې ګټل کیږي، دا خو پیدا شوی. او هر چې ګناه ده د دینه مفاسد ولاړیږي، ولی پدې کې فساد په دین دی، د دین ډیر جزئیات د سړی نه پاتې کیږي. او بل دا شراب یو مست نشدا، نو د وقود عداوت دا پکې ګناه ده، سړی نه ظلم کوي. شراب خور سره
ما تخپل یو کس کیسه وکړه چې زمونږ سره آشنا او شراب خورو وی شراب وسکل زما د ډیر عمر آشنا او شراب پاسې د ماته سپېړې ونی وی خی لگاو کړم وی وهل نو دا شرابو کې داسې او مستی ده چې بیا ورته داسې مظلوم څوک کار شي هغه نشلق پورته کوي بل شراب چې اوس کی زنات نه کیږي نو اسباب د حرامو کارونو او هر چې میسر دی پدې کې ګناه دار اشتغال عن ذکر الله چې په جواری باندې اخته شوي په لډوګانو باندې پدې شي نو کې نه سره خدای ذکر خو به یو واری درنه پاتې او دعوت له ظلم ورکي هغه انتها فساد تر سره اکثر جوارګر چې ګوري خپل کې به مړی کړي سره ويسألونك تپوس کستان ماذا ينفقون دا ګوره نصف جواب التراغه دو تپوس شیو عن ماذا ينفقون وعلى من ينفق پچا على من ينفق فللوالدين التجواب ماذا ينفقون کې دلته جواب راځي قل العفو قل ورتوي انفقوا العفو عفو عبداللہ بن عباس سے فرمائی فاضل عن الحاجت حاجت نہ چه زید بن آغی خیراتو نہ کوئی امر دلیل استحباب شی وجوب دنش دویم قول دانے قل العفو فتتب د نفوس سره قلیلا او کثیرا لگی کډیری خیرات کوي خود زړه په خوخی باندې کوي دریم قول دانے چې مراد دا فنا قصد بین الاسراف والاقتار مډر زیته کوي مکمه کوي درمیانه حال کې زګه چې اسرافم ممنوع دی لا تجعل يدك في عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا نو لا تبسطها كل البسط منع على وسط وسط کتل العفر انفاق داش دارائے حسن بصری سے مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائے مراد دا عفنا صدقہ مفروضہ دا فرضی زکاة ورکوئی کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون اے یبین اللہ لکم الآیات بیانا مثل ذالکا بار بار مدا در تجوڑ کو چکاف پا کذالکا کی مثلی رازی او دا صفت د مفعول مطلق مقدر جوړیږي یبین الله لكم الآیات مثل ذالک ای بیانا مثل ذالک لعلکم پمانا ذلکی سر لکی تتفکرون دا علت شر پارد یبینو لکی تتفکرون فی الدنیا فی امر الدنیا والآخرہ فی امر الآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى امر خامس دلے باب دے چې اصلاح الیتاما دا جہاد چو کی شہداء منسترش دا شہداء و بچیو دا غی مال پاتشی نو دا غی مسائل ذکر کئی کل چدایتنا نازل شو لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن او دایت چکل راغے ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا دا دوایتنا چرالل صحابہ کرام سره غټه خوف او خطر پیدا شو چې دا یتیمان مونږ سره کور کې واړه واړه دي کبیلوی د خپل مال په ساتنه نه پويږي کنه بیلو د مخالطی په صورت کې اسنه چې د دې مال یو ذره زمو خېټي تراشی اور د جهنم ممسنه کی نو د نبی علیہ السلام نے تاسو کو او سائل پر مقام کے ثابت بن رفاعت الانصاری دے یا سائل پر مقام کے عبداللہ بن رواحہ دے دی تپوس کرے تپوس کے استان عن الیتاما فبارد اموال الیتاما کی عن اموال الیتاما قل ورتو اصلاح لهم خیر اصلاح دی لرا فا اموالو دیکن خیرنا غرد من ترک ذالکا یو سڑے
د یتیمانو مال ځان سره شریک ګڼي پنیت د اصلاح باندې دا خیر من ترک ذالکا چې یتیم مال ځان نه جدا کی او پریږدي چې هغه په کفالت خپل نه پويږي او تزایی شي داغه نه دا غوړه دي وان تخالطوا او کچری تاسو تخالطوهم خلطوي او لرا اے تخالطوا اموالهم تاسو خلطوي اموال دا غید اموال خپل سره شریک خرچه کوي فاخوانکم اے فهم اخوانکم پسغي ورون استاسي فی الدین نو باک نشتا جایز دی تاسو ته لکه عام دینی دورونه چې سره مشوره وکړي چې او وخت مواخاتی دینی روري وا په شریکه وای غټل او په شریکه وای خړلا نو خدیم تاسو دینی رونه دي چې په دې نیت باندې تاسو مخالفت د اموال دوی سره کوي چې د دې پکې خیر وي او د مال محافظت وي فاخوانکم فی الدین البته یو سړی دی چې هغه یتیمان ځان سره یو ځای کوي او د دې لپاره چې مال ته غل له نو والله یعلم المفسد من المصلح ربی کریم علم لري په مفسد باندې من المصلح د مصلحنا او علم پسغه د مضارع سره چې باری تعالی ته منسوب شي په معنا د تمیز باندې وي قران کریم کې اکثرا والله یمیز المفسد من المصلح باری تعالی مفسد د مصلحنا بیلول شي ابي بیل کی بیا ادا چا په زړه عالم دې چې د داخلتیت سره پارا کړي داغه مال ته چل جوړ کړي دی او کنا دې داغه د مال محافظ دی نن سبا ډیر کړه ضرور مرشي دا اورندرانو دا هغه وريرونو کوشش دی کوي چې دا ځان سره یو ځای کی ها ولی چې مالدار وي دغه مال تغلوي چې دا شریک کې موغمال خپل قرضه کراولم نو داغي بارک مفسدین مبارک هغه آیت راغی چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ولو شاء الله لعنتكم کایراده شوی د باری تعالی لعنتکم اے لو شاء الله مشقتکم لاعنتکم الا احرجکم مشقت کې به چولې وي تاسو اصل العنت التشدید سختی تویلش عزیز علیه ما عنتم و نبی علیہ السلام بانی مسقط ساسو ډیر درون پریوزی لو شاء الله اراده کړی باری تعالی د مشقت ساسی لا اعنتکم الا ضيق علیکم تنگی بیروسته او پتاسی حرج بیروسته او پتاسی فتحریم د مخالطه سرا دالو دلته امتناعی دی انتفاض ثانی د وجد انتفاض اولنا دا چې باری تعالی مخالطت حرام نک ولی زکه اے امتیانو تاسو باندې مسلو کې د مشقت اراده نه کړی بلکې یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر دا ثاني اراده لري ان الله عزیز حکیم کنه چې شریعت دار اغلی چې مخالطت ناروا دی نبی یتیم خو دې چاته پر خدای نه شو نه مال دې پر خدای نبی ابدی تر دوریرونو دا مال ځان سره شریک ساتلو محافظ بوي او هغه به بیل خوراک کولې او دې به بیل خوراک کولې نو څومره مشکل کې به اخته شوی امر سادس د دې باب منع د نکاح المشرکات نا جهاد چې کې کله کله الکه انګريزان دي ونی وی اسنه چې حب د امرئ د وجن شریعت په مال نه کی او نکاحګانو تر شوق شي نو مؤمن لټوا مشرک سره نکاح مکوا دام باب د جهاد سره لګي ځکه دا مسائل په جهاد کې پیښیږي چې جهاد نه کې مشرک سره نکاح ته جوړې دین نشي او چې کله دی ونی واغه علاقه نو ډېر خلک بستا په کنټرول کې راشي سبب نزول داو چې مرصد بن ابي مرصد رضی الله تعالی عنہ دې لاړ
مکی معظمه تلاړه د شپې د نشویو مکه معظمه کې یو زنانوا عناقه نومیده مشهور مومسوا زناکار او د ټاپ مشهور ډموا مرصد بن ابي مرصد د ځوانۍ نه ډېر ښایسته و کله چې د ایمان دایره کې دننه شوی نو مخکې نه هغه زنانه د پسې وه دی چې ایمان یې راوړ واپس رال دی تل یو کار پسې و دی خپله قصه کوي وي چې زه یې لیدل ام نه وما چې ما دا ولیده زه د دیوال تیاره کې تې پټ شوما د دیوال تیاره ته تې پټ شومه چې دا ښځه پخوانه ما پیژني او هسې نه چې بیا مطالبې رانه وکړي وایي چې زه پټ شومه نو دا سپوږمۍ وه نو زما د دې وجود دا سوری چې و داسې دې رڼا ته تللی و وایي چې د دې سوري ته وکتل دې بدبخت د دې سوري نه وپېژندم چې دا مرصد بن ابي مرصد راغلی دی مصرع له راپس ما نه مطالبه وکړه وی زما زړه کې رالل چې دا د رنګ نه ډېره ښایسته وه ایمان به راوړم خو یو ځل به د نبي ایمان یې که راوړه یا که ایمان نه مې راوړې زه به د نبي علیه السلام نه تپوس وکړم که اجازت وکړي نو په نکاح به یې واخلم دا مومسې او بدکارې ښځې ډېرې پالیسماري که نه پارشي کړي بیا دې ځان ته راماتئ نو هغه چې راغی د نبي علیه السلام نه یې تپوس وکړ نو د آیت نازل شو ولا تنكحوا المشركات پنکاح ما خلین المشرکات مشرک زنانام آیت عام دی خو مخصوص منه البعض دی تسویل عام قطعی دی خو عام مخصوص البعض بے قطعی نوی دا مخصوص دی په استثناء د کتابیاتو د انګریزانو او د یهودیانو عیسویانو هغه مشرکان دي کنه د عزیر ابن الله او د مسیح ابن الله قائلین دي خو هغه ګوره د مشرکات دین مستثنا دي په هغه آیت باندې چې والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب محسن خزي د اهل کتاب چې دي حل لكم تاسو ته حلال دي نو د يهودنی او د عیسوی سره د مؤمن نکاح کیږي او د مشرکو عام وثنیات بت پرستی چې دي د هغې سره نه کیږي د هندوانو سره زمونږ نکاح ناروا ده د عیسوي او د هندو سره روا ده زمونږه بیبي هغې ته په نکاح نشو ورکولی چې خرابه یې نه کړي عقیده یې خرابه نه کړي هغوی بیبیانې مونږ په نکاح کولی شو د هغې لورګانې د انګریزانو د عیسویانو نو مشرکاتو کې داخلي دي خو دې عام ته عام مخصوص البعض وایي په هغه آیت کې ته استثنا شوی نو چا قولو که چې دا حکم په حق د کتابیاتو کې منسوخ پاتې شه او په حق د وثنیاتو کې باقی پاتې دی او چا دا یو قول شو پدې کې قیل عام للکتابیات چا ویلی چې عام دی دا آیت داغی نرستو نازل دی کتابیاتم نشی پا نکاح کولی او چاویلی چی عام مخصوص البعض دے بالوسنیات دی پوری خاص دے دا رائد سعید بن مسیب و دا قتادہ و دا ابراہیم النخعی دا حتی یومننا تردی چی ایمان روڑی ولا امة مؤمنة خير من مشركة مراد دا امینا پر مقام کے یا مملوک دا وینزا پنکاح خستل دا خیر غرد من مشرکة دا مشرک اصلینا دا اصلی مشرکنا دا وینزا مؤمنہ بہتر دا دارای دا اکثرینو دا او چاوی دی مراد دا امینه دی مقام کې مطلق خزا دا بی بی دا ولا امتن یو خزا مومنه خیر من مشرکه لکا
حدیث شریف کې راځي چې کله بیت شریف باب ته سړی ودرېږي نو سبا دعا کوي اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک وابن امتک یا هذه امت الله. نو چا مراد د امینه اصله خزا خستدا او چې مؤمنه خیر من مشرکا او چا مراد مملوکه خستدا وینځه دارای د اکثرینو لا امت مؤمنه خیر من مشرکا اے مشرکه حره ولو اعجبت دی لو تلوی وسلی ویل کیږي دا لوی شرطی امتناعی نه ده ولو اعجبتکم اگر کا تعجب کیا چاہیے دا مشرکا تاسو لرا د وجد جمال او دمالنا ولا تنكحوا المشركين پنیکا مور کوي لورګانی المشرکین مشرکانو لونه خويند مشرکینو ته پنیکا مور کوي حتا یؤمنو ولا عبد مؤمن خير من مشرک. دی عبد نم پته لګي چې الته مراد د امینه دی وینځ شي دا قول اکثرینو. ولو اعجبکم اولئک اهل الشرك يدعون الى النار. ذکر دعوت ورکی دا سے عمل ته چې موجب للنار. والله يدعو او رب کریم دعوت ورکی علی لسان رسوله دا انبیاء په ژبه باندې الى الجنه یعنی هغه عمل لرا چې عمل موجب د جنت و الى المغفره باذن الله بارادته ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ضمیر دی بیان اورادی الله لرا او دی واضح کوي آیتونه او دلائل للناس لکي يتذكرون فند واخلي. ويسألونك عن المحيض بلا مسئلہ چې د دې باب امر سابع دی مسائل د حیض دی ځکه نکاح د مشرکاتو نه منع رااله او د مناکحت سره دا مسائل راځي. سبب نزول داو چې د جاهلیت د زمانه دا رواجو چې کله به زنانه بیمار شو ماهانه بیماری باندې نو دا هغه سره به خوراک څښاک بند کا یو ځان ته کوټه کې به چولې وا نزدېکت او خپلې کمرې ته به نه پرې خوده دا رواج. ويسألونك سائل دلته چې ثابت بن الدحداح رضی الله تعالی عنہ ثابت بن الدحداح دادا ابو الدحداح نو سے جوڑی ثابت بن الدحداح ابو الدحداح چو دا ډیر عجیب انسان او متوکل دا یو ځل په مدینه منوره کې یو یتیم او به ظلمیشه داغه د کجرو باغ پګاون کې د بل چا د کجرو باغ داونی بیلی کړی وی د گاونډي یو ونه د په حد کې مخامخ په استقامت کې ولاړه دو غختل چې په خپل باغ کې دیوال وهي دیوال چې شروع ک مخامخ ورته د گاونډي داونه رااله نورتوی داونه ما ترا چې دا و هم دا دیوال می برابر لاړ شي دا سستا حق نه درکو. اگر آگے رسول اللہ مبارک دے شکایت آگے رو گفتو وی داون امر کے ورتا وی امر کے واجب دی ربان وی ننا امر نہ دے اسی احسان کے یہ نور کو مر سب از وقت ہو بے رو گفتو وی داور کا ددے پا بدل کے بخد تعالی جنت کے تاتے او کجور در کی
وی امر د فریضه دا وینا وینه ورکو ابو الدحداح دا خبر اوریدا یا رسول الله تاسو د تویل کدا بوټه دی ورکه جنت کې بل تکجوري بوټه وی دا حکم د پوره خاص دی که یو بل سړی دا بوټه په پیسو واخلي او د نوجوان ته ورکی نو بیا ورته دا اجر شته دی ویاو اگا وندی ته ورغه ویته دا ابو الدحداح باغ پیژني ابو الدحداح دا باغ چې 400 د کجوري بوټیو دا ډیر معروف په مدینه منوره کې یو دیوال ته تاو دنه پکې خپل کاریز او چینا او ډیر معروف وی څوک د مدینه منورې دي چې هغه د ابو الدحداح باغونه پیژني څه خدمت په کدا باغ ټول درکم سره د کورا سره د کجرو ایو بوټه ما تراکه ناغه ورته چې خان درا پورې وی خان دم نه یقیني درته وایم ویاو فیصلو شو راشه چې کور د توس پارم دا بوټه ما تراکه بوټه نوجوان تور کوي دا کټ کو دیوال دی پکې نیک برابر بوز بهر ورغه دروازې ته ودره دروازه ټکې یا امت دحداح موري راشه هغه وی ولی څوک نشته دنه راشه ودا کور او جیداد ما خرڅ کړي دي بیبي ورته وی پچا دې خرڅ کړ وی ما په خالق باندې خرڅ کړي دي رب الجلال باندې بیبي دومره تابعدار وا وې څومره خپل بیع دې کړی دا ډېر خدي کړی اورېږي چې بچی را روان کما نو دا دحداح رضی الله تعالی عنہ دې یو کس نیمبل دې واړه دې دای را روان او کم یو دا به مشرو نور مکنا دې په ابو الدحداح باندې نور بچی به واړو خو روایت کې راځي وی یو ماشومو چې د دې باغ د کجور نه یو څو کجوري په جب کې اچولې او یو ماشومو چې و کجوري خپلې ته اچولې و چې د دروازې تر ورسېد د زوی د جبې تلاشي ک کجوري تراويسته باغ ته وغورځولې او دا غبل ماشوم د خپلې نه د نیمه کجور راويسته او باغ ته وغورځولا چې دا ما خرڅ کړی دی اسنه چې بیا را تبارک تعالی وی چې تا خو دې نه خوراک کړو اوس درته جنت کې کجور اندر کوم لاړو دشت کې بیا گاونډیان ورته څو کمبل ورکړي دشت کې سپروالو خیمه کمبلونه رسول الله مبارک نه خبره یاد وته میاشنی متیر شو په دلار تیریږي پیدا نه ویلا خیمه چا وهلی دا پیدا ابو الدحداح وی ابو الدحداح څومره بهترین باغ لري هغه اوس دلته خیمه وهلی دا ویول استاسو د وړاندې ته گوا جوړ نکړي شاغ په خدای تعالی باندې هغه باغ خرڅ کا نبی اسلام فرمایل چې یو کجوره نه ده په جنت کې د ابو الدحداح د پاره بلکې ډېری کجوري د ابو الدحداح د پاره په جنت کې وي نو دا د هغه زوی ثابت بن الدحداح رضی الله تعالی عنہ هغه تاسو کوي یسالونک عن المحیض تاسو کوي ستانه یا رسول الله بارد حیض کې محیض مصدر میمی یسألونک عن الحیض واحکامه چې ماذا يفعل بالنساء فيه بیان سره سم عمل اختیار ول پکار دی قل ورتو هو اذنا قذرنا دا گندگی دا فاعتزلوا النساء في المحيض فتركوا فریق دی بی بیانی فی المحیض یا دلتا مصدر میمی واخلا فی حالت الحیض یا فی المحیض دا ظرف واخلا فی وقت الحیض ولا تقربوهن بنیت الجماع نفس قرب منع نه دی لیکن چې نفس قرب ممانعات خود جاهلانو رواجو منز دے کی گئی بی بیانو تا بنیت الجماع حتی یطہرنا تردی چی دی پاکی شی پاکی سشیدہ بالغسل او بانقطاع الدم ومد وقت الصلاة علی انقطاع راشی دا یو مانزا ٹیم پی تیر شی
فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَاتُوهُنَّ فَاتُو جزا رجا تطهرنش اذا تطهرن کله چې خې پاکي شو بیانې فاتوهن بنیت الجماع من حيث امركم الله لکم جهاد نه چې امر کړي تاسو باری تعالی من حيث امركم الله د دې مختلف توجیهات مفسرینو بیان کړی دي یو معنا دا کوي من قبل الطهر لا من قبل الحیض حيث امركم الله هغه دا ده چې حالت د طهر بوي د حیض بنوي ولی حالت د حیض هغه ممانعت راغلي دویمه معنا دا ده من قبل التزویج لا من قبل الفجور فاتوهن من حيث امركم الله چې د تزویج صورت ده د زنا او د بدکاری صورت بنوي دریم معنا دا ده من قبل التي يجوز التقرب لا من حيث لا ينبغي د داسې جهات نه چې امر راته شوی دی چې پای کې اجر وي نه دا جهات نه چې ممنوع وي لکه مثلا بیبیانې په اعتکاف کې وغیرہ هغه حال ته منځ کې نو یا من قبل الطهر لا من قبل الحیض یا من د تزویجنا نه د فجورنا او یا دا چې امر کړي تاسو ته باری تعالی په بعض حالاتو کې هغه ته منځ کېږي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مراد متطهرین متطهرین من الذنوب رائے امام مجاہد یا المتطهرین بالماء دعتا رحمت اللہ علیہ رائے یا المتطهرین من اتیان ادبار النساء بعض الفاظ کا عربی وائے ستاسو دا پوئی دا پاروی پا پختو کی ترجمہ مناسب ندا بہر لسپیکر لگی دی من اتیان ادبار النساء د دین پاکوی ادبار النساء تا اتیان نہ کئی هغه هم د امام مجاهد صاحب منقول ده امر سابع اخلاص شقام مسائل الحیض امر ثامن بیان طریقة الاتیان للنساء نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم نزول وشو پرد قول اليهوديين کی اغیب ویل چی من اتا امرأته فی قبولها من جهت دبورها جاء الولد احول بچے کو سرگ رازی نتا تا امر کیگی چی حرس تیتیان کوا شدار جهت نوی دا سنا روان دی بیا قیامن وی کا قعودن وی کا اتجاعن وی کا اقبالن وی کا ادبارن وی و موضع با حرس وی حرس موضع دا کخت ویل کیگی چی کم زینا دا اولاد امکان وی نپایر سکوی نساؤکم حرس لکم بیان استاس موضع دا فصل استاسو دا پارا محل دا زرع و دا ولد دے فاتو حرثکما انا شئتم کیف شئتما سنگم چه خوخی انا پا مانا دا کیفش او سعید بن مسیب مانا دا کی چی انا شئتم سواء کانا فی العزل و غیره کستاسو مرضی عزل وی و که غیر عزل وی و صورت در ازاد جانبینو باندی عزل تباز الفقہا جواز ورکڑی دی انا شئتم ان شئتم فاعزلوا وان شئتم فلا تعزلوا فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم ناو مخی کوئی ځان نخپل دپاره لنفع انفسكم سشے مخی کئی العمل الصالح چی تسمیه دا عند الجماع
یا دا دعا کول دي چې اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دا دعا چې کله وکي بیبي او خاوند دا دعا وایي د پیریانو نه مسون شي به پیریانو تنخکاری. او کدا دعا نه کړي چې اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، نو د انسانانو نه بزان پټ کې خو پیریان بخندا ورپوري کوي. نقدموا لانفسكم العمل الصالح تسمية، یا قدموا لانفسكم المقصود لكم من الجماع الاولاد، هغه پکې مراد کوي. وابتغوا ما كتب الله لكم کې و معنا دا شي. واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه فيجازيكم باعمالكم وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة، اغیت دا جنت زیر ورکا. امر تاسع تعظیم اسم اللہ تعالی، بار بار بیزای قسمنا مخرین. او دا چې دی موضوع کې دا مسله رااله نو دا د سبب نزول د وجنا د دې غ نزول چې د چا باره کې شوی وو نو هغه مسله د نکاح او د مناکحت سره لګیدا چې هغه عبد الله بن رواحه قسم خوړلیو. بشیر بن نعمان الانصاری رضی الله تعالی عنہ ته د خپل خور متعلق چې زبدادتا ورنک مود سره و احسانات او خېګړم نکوم په دې حلف کړو. نو دا بر او د تقوا او د صلح بین الناس نو د فکر نه قسم خوړل او باری تعالی په باندې نشانه ګرځول د قسمونو د دینه منع را. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مگر دوی باری تعالی عرضة نشانه لأيمانكم قسم نخبل لپاره بیان تکثر الحلف به چې پنه خبره په قسم خوري نو داسې مکوي. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، یا ورکی لا مقدر دی، یا ورکی لا مقدر دی. دا رائے دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دا لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ألا تبروا، چې تاسو به بر نه کوئ د چا سره نیکي به نه کوئ د دینه قسمونه مخورئ. وتتقوا ألا تتقوا الله وألا تصلحوا بين الناس، د دینه قسمونه مخورئ. یا مانا دا چې لا تحلفوا بالله کاذبین، فدروغ بانی قسم مخورئ. لتتقوا المخلوفين وتبروهم وتصلحوا بينهم بالكذب، دیر پار چې صلح بین الناس په کذب کوي په دروغ، یا دیر پار چې مخلوفین نزان په ساتي داسې مکوي. یا لا تکثر الحلف بالله، ډیر قسمونه مخوریا. وَإِن كُنتُم بَارِئِينَ مُصْلِحِينَ، اگر که خلق یې باریین یې خو قسم مخوري، دا قسم خشنه. اوله معنا آسان لګي، درېمه معنا ابن زید کړی دا. وَإِن كُنتُم بَارِئِينَ مُصْلِحِينَ فَلَا تَكْثُرُوا الْحَلَفَ بِاللَّهِ. اوله د عبد الله بن عباس نه منقول ده الله تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، پدې خبرو قسمونه مخوري. والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم وأحوالكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، هر کله چې مسله د قسم رااله نو قسم انواع درته بیانوي. نو قسم درې قسمه دی: یمین غموس، یمین منعقد، یمین لغو. یمین غموس قسم خوړل دی په مامزا باندې سره د علم او د یقین ستانه په خلاف دی.
یو کار شوی تا تخپته تو والله بالله دا کار دسې نه دی شوی په دې کې ستا مقصد د یو چا نه مال خپلول وي یا نور څه مقاصد دي یمین غموس دی ته ویل کېږي دویم یمین منعقد په عقد قلبي د زړه سره کېږي هغه یمین دی په ما سیاتی باندې قسم بالله چې دغه کار به نه کومه که دې وکړ کفاره لازمه شي دریم یمینی لغو ده په دې دوه قسمونو مواخذې دي اول قسم شوافی وی چې هم کفاره لري امام صاحب یمین غموس کې کفاره نشته ده داغه کفاره توبه ده او یا په جهنم کې غوپی غموس وی غمسنا په جهنم کې بډو پکی او هر چې یمین منعقد ده نو کفاره ورکې ده چې هغه تاسو ترستو په مائده کې راځي چې اطعام 10 مساکین او کسوتهم او عتق رقبه او صيام 3 ایام دا درې کفاره ذکر نو امام سے وی دا په منعقد کې دی په غموس کې نه دی او هر چی من لغو ده په اتفاق د علماء باندې نه پکې کفاره شته او نه پکې ګناه شته ده او په تعریف د یمین لغو کې مختلف دي چې د یمین لغو وایي څه شي تا بیبي عائشہ صدیقہ او امام شافعی دې دواړه ذهاب دي ته کې چې یمین لغو چې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم راغله د یمین لغو چې دا یمین د مکالماتو طویل شي مونږ تاسو خبرې کې والله داسې او بالله داسې والله چې دا پښتانه وایي کنه عربی کې ډېر زیات دی دا قسم اره خبر چې کوي ایوه څه معنا ده ای والله هغوی د ای والله نه ایوه جوړ کړی دی اره خبر چې کوي ایوه ادا زمون عجمیان قومیان دي کنه په عربی خو کویږم نه دې مقصد څه شی دی به بے ځای ایوه ورته وي خندا ورته وته راشي کله په ټلیفون چا سره کېږي یا چا سره خبرې کوي بے ځای پکې ایوه وي بی عائشہ صدیقہ وی دا یمین د مکالماتو چې دا مقصد قسم نه وي د خلی نه یوزي دا مراد ده پرې مؤاخذه نشي عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایي چې یمین اللغو الیمین علی حالت الغضب د غصې په حال چې د چا د خلی نه وزي او قصد نه وي سعید بن جبیر رحمه الله فرمایي چې یمین اللغو حلف علی الاسم فلیحنس ولیکفر ولا اسم علیه یو چا قسم خوړلې دی چې زه به د ورور کره نه ځما زه به ورته خپلولي نه کومه نو دی دې د هغې ځان حانس کي کفاره دې ورکي ګناه پې نشته وی دا یمین لغو چې د حلال کار نه ځان پې منع کړی وي دا یمین لغو درې قول څلورم قول د بعض الفقهاء دی هغې وی یمین علی النسیان ته ویلی شي په یره باندې وکړو دغه قول ته زمون قول هم قریب دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د یمین لغو د یمین غموس معمولی فرق دی یمین منعقد په معصیتی باندې دی یمین غموس هم په مامضا دی او یمین لغو هم په مامضا باندې وي فرق دا دی چې مامضا کې ستا علم او یقین په یو مسله یو ته د هغې خلاف قسم خورې دا یمین غموس دی او که په مامضا کې ستا ګمان یو قسم وي حقیقت بدل وخېږي او تا پې قسم خوړلی د یمین لغو ده دا یمین لغو یو کار ستا په علم دی چې داسې شوی ته پې قسم وخوري چې والله العظیم دا کار دغسې شوی دی وروستو چې پته ولګي هغه کار داسې نه وي شوی بدل شوی خو تا په علم او یقین کې دا وي چې همداسې به شوی وي دې ته یمین لغو د امام سے پنځ امام سے پر مسئلہ کی متفارد نہ دے صحابہ کراموں کے ابو ہریرہ پہ قائل دے دا عبداللہ بن عباس یو قول ور باندې حسن بصری عطا ابن ابی رباح امام شعبی سعید بن جبیر امام مجاہد امام قتادہ امام مالک امام مقاتل د دې ټولو په یمین لغو کې دغه تفسیر دی چې کوم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کړی دی
لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم هننی ستاس لرباری تعالی باللغو پلغو فی ایمانکم پقسمون استاسکین پلغو مننیس لغو ما تاس تا تعریف کیو لیکن نسی تاس لرب ما پاغس کسبت قلوبکم چکڑی وی ظلم استاس یعنی پا قصد قلبی استاس سرشوی چی امینی منعقد دے پا عقد قلبی سرشوی واللہ غفورنا بخون کے دیا غایمین لغوا غی معاف کلا او حلیم نے پتا کردہ قوبت سرا مستحق لرا مسئلے دا حلف بیان خوز دا مسئلہ دا قسمونو چی لغوا و منعقد و غموس بیان شا دا یو قسم توتیه و تمهید شو پا دیزے کی دا مسئلے دا ایلا دا پارا ایلائی شرعی چی ورطوائی یو سڑے دا پلی بی بینا قسمو خوری زبان تا تننز دے کے گما جاہلیت دار واجو چی یو کال بے قسم خوڑلیو بی بی با بانڈا پرتوا خاون با قسم کڑیو زبتا تننز دے کے گم شریعت بیبیانو تا حقوق ورکڑل چی سلورو میاشتونا زیاد قسم سوک نشی خوڑے کچا دا سلورو نا اخوا قسمو خوڑا چی زبو سلور میاشتی ننز دیکھے گا ما بی بی تا نو قسم دی مات کی کفارہ دی ور کی کماتی نکو سلور میاشتی پیرالی دا خز خود بخود باین شو طلاق شو خود بخود جدا شو دین دا فهم منترازی چی بی بیانی سلور میاشتو نا زیاد انداز پورے پر خودل نا طالب ترواشو نا مجاہد ترواشو نا تبلیغی ترواشو نکال لپارت لل او نا چکم دے بل چاہتا دا تا تا دا مسئلہ خواہی چی بی بیانی سلور میشتو کے حق لری او پا وقت دا حق نور کولو کہ خود بخود باین گردے گی آغا صورتون کے باین باو نگردے گی خو عدم جواز دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ لروا دا امہات المومنین نوا دا شام مجاہدین خط راولے گا چھے مونگ تنگ شویو کورونا بی بیانی را سر نشتا دے زمونگ تبادلے تا مجاہدین راولے گا چھے مونگ کور تا لڑش نامیر المومنین بی بی حفصین تپوسو کا چه یو بی بی خاون چه نوی سمر دا آغی صبر گنجائش کرے آغی تا حیا ورل شای ورگرزولا وی حیا مکوا مسئلہ را تا بیان کا چه زا قانون پاس کو ما نا آغی دا گوت دا سے ونیوی وی درے کالا سری وقوزو وی درے میاشتی وی چه درے میاشتی وی چه سری وقوزو ویا وینا چه دیر زیاد بی بی پزان بانے زورو کی نو بیا نو بے سلور گوتی ونیوی وی سلور میاشتی وی آو خطی ولی گر شام مجاہدینو تا چه دا کم مجاہدینو سلور میاشتی پورا شوی دی داغی تبادلیو کے کورن تیرولے گئی دا نور مجاہدین جہاد تلار شوی قانون دا پاس کخا گورے تلی مجاہدین جہاد تا دا سلور میاشتو دا بی بی دا فراق دا وجنے کورتا واپس للگرتا نو کم طالبان چه افغانستان نرازیو دا وادوالاوی سلور میاشتو که با ضرور بیس ضرور کورتا زی که نزی دے گناہگار دے پا دے علم کے دا جر نشتا گوری کم تبلیغی چی تبلیغ تزی سلور میاشتو که بخام آقا رازی دے چی کال لگئی و دے نزیت لگئی گناہگار دے ثواب دے ٹکے تمانا کئی دا بی بی دا اجازت په صورت کې بیا جواز شته دی لکه بی بی خپل حق معاف کړه چې بی بی ورته اجازت کړې دی چې زکال ته نه وي پروا نه او دا کم مزدوري لپاره چې ورک شوی دی دا 2-3 کال تیری دا خو په غټ غضب کې اخته دی دې ته خو بی بی د سره اجازت نه کبي اجازت ورته کړي دوی تم جواز شته دی اجازت صورت مستثنا مسئلہ د ایران هغه اله مصطلح ادا شو چې سلور میاشتې قسم چاو خړ د خلاصي لارې صدا کفاره دی ورکی قسم کې رضان خالصه کی کفاره دی ورکی او به طلاق ختم شو یو اله لغوی دا رسول الله مبارک اله کړي وا قسم خړلې او چې زب بیبيانو ته یو میاشت نه نږدې کېګما
بیا غزانی کنټرول کنا نه هیڅ مورز ودا عائشہ بی بی کوټه تلاړه یا رسول الله تاسو میاش یاد کړی ودا په نه هیڅ مورز دا ودا میاش د نه هیڅ دا ما میاش یاد کړی و دیر شو زمينه دی یاد کړی کچا د سلورو نه کم قسم وخوړو درې میاشتې درې نیمه میاشتې نبی رضان نه حانی سي کفاره دي نور کوي حنس طبيعت ضرورت دی بیا رضان کنټرول کی طلاق قسم نو واقع کی او کچا سلور میاشتې او داغه نه زائد قسم خوړلې نو لارې کفاره دی ورکی کوری نکړه چرتا نو دلته مسله مختلفه ده بیا امام شافعی رحمت الله علیه وی چې طلاق بیا نو واقع کیږي مگر چې د خپل طلاق واچي خدا طلاق ور باندې قاضیت چي بیا چې سلور میاشتو قسم چاو خوړه نو بیبي وځي قضا تا چې دې زما حق ځای کړي سلور میاشتو کې زما حق هغه د په عمل کړي دی او قسم خوړلې چې زما ناراضم کوړتا نو قاضي و بیا یاغه مجبورای چې سلور نمخ کې رجوع کا او کفاره ورکا کوي ونکړه سلورو میاشتو په پورا والی سره به قاضي تفرقه راولي جدا کوي خپل طلاق نه دی واقع قاضي به طلاق واقع کوي د تبوي چې طلاق واچو نو دا به طلاق اچي واقع کیږي و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نا سلور میاشتې چې پوره شو رجوع ونکړه او کفاره د قسم ورنکړه نو سلور میاشتو په وتلو سره خود به خود طلاق واقع شو الا ورستو د مودې د مزنا طلاق عند ابي حنیفه رحمت الله علیه للذین دائک سان پاریولون چې قسمنا خوري الا قسمنا خوري د بیانو خپلونه بیا الله یجامعهن من نسائهم د دې کسانو لپاره تربص اربعه اشهرنا انتظار سلور میاشتې فین فاو فین رجعوا پس کرجو وکړه فین الله غفور لهما رحیم بهما کسلور نمخ رجوع وکړه کفاره د قسم باور کی بخون کې دی ور وین اعظم الطلاق او که قصد طلاق یو که پدې کې فإن الله سميع يقين باري تعالى اوریدن کې قول دلرا عالم دې پنځ د باندې کم علما شاغي الا ورستو د مسجد مدینه طلاق نګنی ظاهر د دین استدلال کې چې اعظم الطلاق فليوقعوه که قصد طلاق وی واقع دی کی فإن الله سميع لأقواله چې الفاظ د طلاق دی علیم بنیته نو ګوره ورستو نور الفاظ دي هغه الفاظ باندې طلاق واقع کیږي وابیانم پدیږي کې په امام سے باندې رد کوي وې د قران کریم خلاف کړل ندی یو 61 مور بشوریم دل تفقنا خبر شاغه مسل تفقه چی وګوره وې فإن الله سميع لأقواله خدا به طلاق چی هغه اقوال لیکنه او علم دې پنځه د باندې الکته امام صاحب ته قرآن کریم د ترجمه چل مخایا لا تپس پويږي ان عظم الطلاق من اوله اول چې د اله کوله کده قصد طلاق چې سبب یا رجوع نکوما فإن الله سميع لقوله الاول چې اله کوله اغه سميع ده او علیم پنځه د دلاله اولنا نو بدبخت نو قسم نسته کول خو اول نبر طلاق چولیو دا مقصد دی چې ته په دې چې زه خو رجوع نکوم او دینه طلاق جوړو ما نه اله دی ولی کول را سلور میشتي دا بیبي غریبه ولی باندې کړی و خدا اول سر نبر 5 تعلقون کې آزاد کړی و کنه نو باری تعالی سميع قول د دلر او علیم پنځ د هغه وخت چې د قصد طلاق کول اله ولی کړی دا به نه کولې بیا الا قسم خواغه سو خوري چې بیبي کنټرولای خبره باندې غوسره شي بس قسم بالله میاش بننه دې کېګه ما اب مافیو غواړي هغه بلاري روټین ته جوړ شي دې د پر قسم چې ستاسو اول نه ند طلاق دې ورکینو الا سته کې قسمونه سته خوري خو طلاق ورکړي بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې ځکه متعصب انسان چې د بیان مورید نو پدیزی کې د امام صاحب سره چې کم خلق مرګری دی په دې رائے کې په دې مذهب کې
چې ایلا ورستو د ټیم د تیرېدو څلورو میاشتو نه طلاق بنفسه واقع کیږي، څوک شریک دی ورسره؟ د یو سړي نوم یې وانخېسته، خو تاسو یې واورئ. دا رایه د عمر فاروق رضی الله عنه ده، امام صاحب ځان ته نه دی ښه. دا رایه د عثمان ذو النورین ده، دا رایه د علی المرتضی ده، دا رایه د زید بن ثابت ده، دا رایه د عبدالله بن مسعود ده، دا رایه د عبدالله بن عباس ده، دا رایه د عبدالله بن عمر ده، دا رایه د امام ابو حنیفه ده. نو دا ځان ته په دې مسله کې یو بدبخته چې تدیزی تراغلی او امام صاحب د قرآن خلاف کړی دی. څه قرآن خلاف یې کړی؟ نو دا دومره صحابه په دې فیصله کړی ده چې دغه ایلا ورستو د مسجد 14 اشهر نه طلاق دی، باین طلاق دی. او امام صاحب دې پسې اقتدا وکړه په دې قول کې. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. د طلاق مسله اوس بیانوي. مطلقې زنانا انتظار به تیری په ځانو خپلو باندې ثلاثه قروء، درې بیماریانې، درې حیضه. قروء نه مراد حیض دی که طهر دی. تاسو په اصولو کې ویلي دي، ما په مستړی کوئ. خو صرف زه به درته هغه امامانو اقوال راواخلم چې د امام صاحب چې دلته د قروء نه حیض اخیستی دی، دا رایه په صحابو کې د چا رایه وه؟ دا چې مراد د دینه طهر دی. دا رایه د زید بن ثابت، د عبدالله بن عمر ده، د بیبي عائشې صدیقې ده، د ابن شهاب الزهري ده، ائمو کې د امام شافعي ده. او دا چې مراد د قروء نه حیض دی، دا رایه د عمر فاروق ده، د علی المرتضی ده، عبدالله بن مسعود ده، ابو موسی الاشعری ده، عبادة بن الصامت، ابو الدرداء، عکرمہ، ضحاک، سدی، سفیان الثوری، امام اوزاعی، حسن ابن صالح، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد. نو دا د جمهور مذهب دی چې مراد د قرونا دا حیض مراد دی، طهر نه. ادله نور تاسو ویلي کنه، دلایل د جانبینو بوي. اصل دا قروء لفظ مشترک دی په لغت عربی کې بین الطهر والحیض. او استدلال د امام صاحب عجیب دی چې ثلاثه راغلی خاص ته په خپل معنا کې، نه په زائد د ثلاثه باندې اطلاق کیږي او نه په اقل د ثلاثه اطلاق کیږي، پورا ثلاثه وي. نو ثلاثه قروء انتظار به تیری. دا خو معلومه خبر ده چې په حیض کې طلاق ورکول ناجایز دی، طهر کې به ورکوي. هر کله چې طهر کې طلاق ورکړه نو حیضونه پورا شمارل کیږي، ثلاثه پورا شمارل کیږي. کچرته ته مراد طهر واخلې، دا کم طهر کې چې طلاق ورکړي دا شمارې کنا، کدا نشمارې زائد یا کلی درې نیم شو، او کدا چرته شمارې څه کم د دریو شو. پوه شئ؟ ثلاثه باندې خاص ته کتاب الله باندې عمل ناراضي ال راضي چې ته مراد د قرآن حیض واخلې، طهر کې به طلاق واقع شي او رستو چې کوم حیض را روان دي نو درې واړه به پوره شمار کړي شي. او کته په طهر کې طلاق ورکې دغه طهر شماري کنه شماري ندی طهر خو به صحیح ستیر وی کنه، عقل شو ثلاثه کدا شماري نه بنور پوره کې درې نو دا خو زائد شو بیا، نو په ثلاثه عمل ناراضي. دا د امام صاحب هغه باریکی دا چې باریک باریک زینو نه امام صاحب اخذ کړی دی او مسلې ثابت کړي. اصلا دا د امامانو نه دا مسله د صحابو نه اختلافي را پاتې و. امام شافعي صاحب عبد الله بن عمر، زید بن ثابت، بیبي عائشه صدیقه پسې لاړه. عبد الله بن عمر او زید بن ثابت په مقابل د علی المرتضی او د عبد الله بن مسعود او د عمر فاروق کې به کله معتمد شي، خو دا بیبي عائشه چې ورسره ولاړه ده نو دا مسله لقوي ده، ځکه چې مسائل د حیض په دې کې د بیبي عائشه صدیقه اقوالو ته ډېر زیات اعتبار دی. مسائل د حیض او د مناکحت دا پټ وي، د څومره چې بیبي د خاوند نه دا مسلې زده کوي نو دومره عام خلک یې نه نشي زده کولی. قوي دلیل د امام صاحب د پاره ګویا غم دی ښا د وینځ متعلق راځي چې طلاقها سنتین و عدتها حیضتان، عدت د وینځ حیضتان دي. نو د وینځ او د اصلي خو په دې کې فرق نشته دی
چې یو بچی کم دینو طهر عیدت او بل بحیض عیدت دي کې خو نشته دی په عدد کې فرق دی چې وینځه په نسبت د په حکم مقابل د اصلي کې نو چې هر کله د حیض چې دی کې نسبت نه راتلا فکار خدا و چې یو نیم وي خو نه راتلا نو حیضتان شو نو چې هر کله عدتها حیضتان راغی خو عدت د اصلي څه شو ثلاثه شو درې حیض شو فرق د اصلي د وینځ خو په دې کې نه دی چې د یو عدت به طهر یو د بل حیض وي فرق په دې اقل او اکثر کې دی ناغم د امام صاحب د قوی استدلالات او دوی د پاره قوی دلیل نص قرآنی دی چې طلقوهن لعدتهن نو طلقوهن لعدتهن ای فی عدتهن لالام دوی په معنا د فاخلی طلاق ورکی فی عدتهن په عدت د دی کی طلاق حیث ورکی که طهر کې ورکی طهر کې نو طهر عدت شو کړه دې ځنه استدلال کوي او احناف دلته جواب دا کوي چې طلقوهن لتکمیل عدتهن دسه وخت طلاق ورکی چې عدت پورا شمار کوي نو طهر کې ورکی عدت چې دیغه حیض وګرځیدنو پورا بشمار شي 300 باندې به عمل وشي لكل وجهه هو مولي خو امام سے متفرد نه دی مال صحابه او اقوال پیش کړه او څوک چې متعصب یا غدیزی کې راشي امام سے ابداوي امام سے سره چې کوم موافقین یې غنه پیش کړي ا مقابل جانب کې به ودارای د زید ابن ثابت دا عبد الله بن عمر دا د بی عائشہ صدیقہ دا ا پیش کی چې امام سے سره څومره صحابه ولر دی غنه پیش کړي ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله وګوره عیدت کې تاسو ته څلور آیتونه راغلي دي ښا څلور آیتونه یو حامله ده د طلاق پټین کې د بیبي حمل وی داغه عیدت څه شه ده ايضعن حملهن عیدت دا وزر حمل ابعد الاجلین چې د چا قول دی دا د جمهور قول نه دی اته یو قول داسم شوی دی چې طلاق کله په دې وخت د حملو د دې درې میاشتې پاتې دي قضایي دی پاتې نو که چرته 2 میاشتو کې وضع د حمل وشو نو عیدت بیا 3 قروء ابعد الاجلین او کنه څلور 5 میاشتې پاتې نو بیا وضع د حمل نو چا قول په ابعد الاجلین کړي نو عبد الله بن مسعود سے تشدا فیصله چاراوړه غوسه شو څنګه وی چې حمل کی پاتې شپږ میاشتې به پښپږ میاشتې تیروي او چې و میاشت کې پاتې به په 3 میاشتې بیا زیتی هو نو مطلب چې صح حکم په نافذوي نو اسانی متور کوي بیا نو د جمهور مذهب دا شو چې وضع د حمل ده ولو کده طلاق نه 15 ورځې بعد شي وضع د حمل شو عیدت ختم شو بل عائشہ دا 52 کالونه بعد بی عائشہ شي من الحیض نا امید شي یا صغیره ده نو دا غي بارکه تا ترازی چې واللائي لم يحدنا او صغیری چې دي نو فعدتهن 3 اشهر درې میاشتې دي درې میاشتې د کال تر طهر او د حیض بیلیدل نه کېږي نو د هغې لپاره میاشتې د دې په ځای قایمې شو بل غیر مدخول بها ده نکاح وشوه د رؤیت سره د طلاق ورکړل ورته فما لکم علیهن من عده د هغې د سره عدت نشته غیر مدخول بها عدت نشته بیا مدخل بها چې کوم دی یو دا غینا حامله شو وزد حمل بلکې صغیره او عائشه شو 3 اشهر غیر د دې دوړو نه چې پات شو عام مطلقات 3 قروء یا طهر شو یا حیض مزداسی ونشي چې بیبي طلاق شو دې تپتوي چې زما په حمل له مثلا ته پته چې زما په حمل او په هغه کې شپږ میاشتې آی کې اته میاشتې دا که اوس د خاون ته حال وای مانو دا خو شپږ میاشتې نورم دې کور کې محبوسه ساتي
نو پټی کی بالکل انکارو کی چې زما سشته نه ده نو خدری قرو را لکنا ندی عیدت خو خبره خو پټه کړه کنا دغه بیبی د پاره اعتراضی ولا یحلوا حلال ندی لهن ندی بیبیانو تدای یکتم نجدی پټ کی ما هغه خلق الله فی ارحامهن من الولد والحیض اب پټینا ان كنا يؤمننا بالله واليوم الاخر نص قرآنی نص الحدیث کی دا الفاظ دا تاکید دا پاروی دا پا عام عرف کم استعمالی الگا که مسلمان انو دا خبر او مانا که مسلمان ان کن کئی ایمان لری باللہ والیوم الاخر نو فلا یکتمنا جزا مقدرش ندی پٹائی دا سیزون وبعولتهن حق بردهن فی ذالکا ازواج ددئی بعول خاوندان ددئی احق دی بردهن پا مراجعت ددئی بانی فی ذالک پدی زمن د تربص کی اصلا طلاق خو رجعی دی چې رجعی طلاق ورکړل احق پر رجوع باندې خاوند ددئی دریو میاشتو کې دی بیرته رجوع کی طلاق به ختم شي ان ارادو اصلاحا کچر اراده و د دې بعولو د خاوندانو اصلاحا د صلح نه د ضرر د مرئی اسنه چې د تر لوري په نکاح کې وي زده او تعصب او دشمنی جوړوي خیزړی چې دا خو طلاقو ما اورې غلګي پازابو یو طلاق وتور کی درې میاشتې بیان نږدې کیږي چې کله درې میاشتې الګ تیم پاتې شي کنه درې پر یو حیزتا بیا مراجعات بیا یو کال نیم محبوس او ساتي بیا چې کم نه بل طلاق ورشړي ورتا بیا چې د دوه درې میاشتې تیری چې کله خنځ دی کیږي بیا رجوع کی بیا یو ساتي د پازابولو د پاره او د ضرر د مرئی د پاره د تجایز نه ده مراجعات جایز ده ان ارادو اصلاحا که اراده د اصلاح یو ولهن على الازواج مثل الحقوق الذي عليهن بالمعروف ولهن وددي ببيانو د پارا فخاوندانو خپل باندې حقوق دي مثل الذي فمثل حقوق واغبان لهم چې د خاوندانو د ثابت دي عليهن پدي ببيانو سمر لنډ کی سمر غټه معنا راوړل دی بیانو تا حقوق ثابت دی پازواجو مثل الذي فمثل دا حقوقو چې ثابت دی لهم دی ازواجو تعالیهن پدی بیانو د خاوندانو په خزو حقوق دی او د خزو په خاوندانو حقوق دی بالمعروف شرعا البته للرجال عليهن درجات د خاوندانو په بیبي باندې او بیانو درجه ده فضیلت د قوامیت الرجال قوامون على النساء او بکمال اطاعت نحق د بیبي په خاوند باندې نفقه ده سکنا ده او خپل معاشرت ده بی ځای غصې نه کوي او حق د خاوند په بیبي باندې اطاعت فی المداجعات دے و کمال طریقی باندے دا مخالفت پر صورت کے گناہگاری کی وغیرہ وغیرہ للرجال علیہن درجہ او دا خاون پر خزہ دمر حقوق دے حدیث شریف کے راضی ایک کل دا خاون بیمار شی دا خپین سر پوری پا دانو باندې ډک وی دا دے دانو نا وینی روانی زبی روانی او دا خپل بیبی دا ورزی او یا کرتی په ژبه باندې د خپل خاوند د دانی او زوی سټی صفائی وته کوي لما ادت حقه خذ بیام د خاوند حق نشي پورا کولای ایلو وجدادا چې خاوند د بیبي سره احسان کوي ځان نه ورته حمار جوړ کړي ټټو او شپه ورستاټ کې چلی او دی بیبي ته پیدا کوي او دا ناشکر چې ما خام ستړی راشي نو یو جام یخي اوبه ورته نه نیسي
چې دا خو زما دپاره لګیا دی، مور ته خو نه یې لګیا او نه پلار ته لګیا یې، چې د مور او پلار ته مزدوریانې کولې نو چې واده یې نه و کړی وخت کې به یې کړی وه، ټول وخت په چوکونو کې ناست و. خو چې کله په دې غم اخته شه چې واده یې وکړو نو دې شي پسې ونښت. نو چې دا دومره احسان ورسره کوي شپه ورځ ګرمي په ځان باندې تېروي نو دا یې حق نشي پوره کولی. والله عزیز حکیم. الطلاق مرتان، طلاق دو دی. طلاق څنګه دو دی؟ طلاق خو درې دی. درې طلاق دی کنه، رجعی طلاق باین اثنین واخلا یا رجعی دو واخلا، طلاق مغلظ. مغلظ رست راضی فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. طلاق مرتين داش. طلاق اول رجعی چې کم دی ان عزم الطلاق والمطلقات يتربص، اگر رجعی اشاره دلته قید لګوا. الطلاق الذي يراجع بعده مرتان، اغه طلاق چې داغه نرست رجوع جایز ده دوی کدرین دی ورک رجوع نشي کېده. جاهلیت زمانه رواج بو یو به ورک بیا به رجوع کړه، بل به ورک بیا به رجوع کړه، بل به ورک بیا به رجوع. سلو ته طلاقونه ورسول بیبي به نه خوشي کولا. شریعت حد نازل کچنا یو ځل دی ورک رجوع دی وکړه، بیا دی ورک رجوع دی وکړه. ته خدا دریم ځل خلق ولو کا چې دا دریم ځل دی طالق ککنه حتا تنکح زوجا غیره. پختونی سم برباد کړل ترسو دا بیبي بل چا سره نکاح ولې کی ترغه پورې نکاح در روانه دا وسو برداشت کولی چې زما بیبي بل چا سره نکاح کوي بیا وې زکو نو د مغلظونه کلک منع کړی. هغه طلاق چې مراجعات ترسو جایز دی مرتان اسنان. فامساکم بمعروف اے فعلیکم امساکم بمعروف، مبتدا دا خبر مقدر دی. فعلیکم امساکهن بمعروف، یا پتا سبانی دا دو طلاقون بعد ساتل نبی بیانو دی پا معروفہ طریقہ باندی چی رجوع ورتو کئی. او تصریح یا علیکم تصریح میں احسانا، یا خوشی کول دی. تصریح منا ارسال دے لہن بی احسان. ناغداری چې بل طلاق مغلظ مور کوا بس پخپل به ټیم پوره شي باینه بو ګرځي. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، او ندی حلال تاسو پر خاوندانو دا خبره ان تاخذوا مما اتيتموهن چې واخلې بی بیانو نه هغه مہر آتیتموهن چور کړي تاسو دوی لره شین څه شی کله چې طلاق کوي. خاوندانو تاسو ته مہرونه نشي اخسته، هغه مہر قیمت د بوزعی او هغه چې کوم نه تاسو استعمال کراوسته دی بس ختم شو خبره او ته نه اخلي. مگر یو صورت د خلع مستثنا دی. خلع بیبي څنګه د خاوند سره او جرګې جوړ کړو خاون ته وی د خدای له حاضر کما خوشی کا. خاون وی د ازما چې ستا په واده خرچه شوی دا غو څنګه کیږي مې چې څه سونه درا کړی دا څه پیسې درا کړی په ټول دا نو جایز دي چې هغه ته ټول واخلي، هغه ته نیم واخلي، هغه ته نه صحیح سو واخلي، بیخي ته نه اخلي طلاق ورکی داغه نه زائد ته نه اخلي چې څه ته اخلي خدای نه زائد یو قسم ظلم دی ځکه ورکړي لګ دی. آغا د بکر د صورت نه سیبه جوړه کړی دا هغه خو بدنام کړه. نو پدی وجبانه خدا دې لپاره چې کله نا کله سړی پډیر بیکار بیبي باندې ووري یا دا زنانه پډیر بیکار چرسی خاون باندې ووري نو کټول عمر د خلع دا صورت نه نازل کړي وي اختیار یې دې سړی تور کړي وي. سړی ته خو اختیار دی خو یو قسم ته زنانو ته د جرګې حق ورکړ چې په دې مال لالچ ورکړي چې تم خوشي کی طلاق در کی درتا نو د خلع صورت مستثنا الا يخافا خلع دا. مگر کچره یریدل دا زوجانا د دین الله یقیما چې دی وقائم نه کې حدود الله
چې حقوق د جانبینو دي خاون په دې پوي چې بیبي زما حق نه ادا کوي زنانه پوي دا چې خاون زما حق نه ادا کوي شریعت حدود مونږ نه ځای کیږي اوسه فإن خفتم کویری دی اے بیبی اے خاوندا الله یقیما یا اے وارثانو د دواړه جانبینو د جنې پلار او مور او خاندان د الک پلار او مور او خاندان هغه ته خطاب کتا سویری دی الله یقیما چې دی دواړه بقائم نه کې حدود الله حقوق نه په هغه پځې نه وروړي فلا جناح علیهما پس نشته وبال په دې دواړو فی مفتدت به په هغه سم چې ورکی دا بیبي پاغي سره په مقابل د نفس کې فدیه یعنی ځان ته په اخلاص کی دا صورت د خلع شو دا روانه تلک حدود الله فلا تعتدوا خیره گئی پیما ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون او مخکې چې کوم د صوم په حالت کې د مجامعت نه منع وا نو التدار غری چې تلک حدود الله فلا تقربوها نزدې متمول ځکه چلته بیا کار خرابې ده بس ته زنن ډیر یو لري زیته یو د ستربندۍ ته روان یم ستاسو د پاکستان د ملک نم پسې بهر روان او سبا ته درس نه قضا کوم که د شپې پارټي مرو رسېدم انشاءالله درس به سبا ته کوو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد